تاسو دې تر سوي زغلو دا شان پیژنې دوستانو څخه زغلې چیرې زغلې نه دي پرېږده تاسو به وایاست تاسو ولې بلاګونه ډېر نه جوړوئ ځینې دوستان کمنټونه کوي غواړم د هغو به تاسو ته شهیدانو چوک ښه سم خوندور در ښکاره کړم خو نو اوس یې په دا موټرسایکله دغونه سامان راخیستی دي چې بالا بد خوند کوي ټینګې دوړې وې وریښتانو دوستانو زما د خیرن سوي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سپین میډیا یوټیوب چینل ډېر قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي قدرمنو لیدونکو نن د خیر سره د کندهار ښار د شپې در باندې وینم چې څنګه خوند کوي او ښه خوند کوي مثلا چې تاسې خوند ورڅخه واخلئ خو تاسې راځئ زه اوس فلحاله پر چکمدت باندې ولاړ یم ځم تر کابل بانک تر چوکه پورې سرک صاحب صوب ته ځان ورسوم په لاره کې به تاسو ته ښار هم د شپې د خوا د ښکاره کړم چې څنګه خوند کوي تاسې راسره اوسئ نو دوستانو د چکمدت څخه ځم د شهیدانو چوک طرف باندې دغه په لاره کې اول ښایسته مارکیټ چې وینئ دا راحت الجدید مارکیټ دی راحت الجدید مارکیټ د ورځې مو شاید تاسو لیدلی خو د شپې بیا زه اوس په تاسې باندې ووینم د خیره سره تاسې راسره اوسئ نو دوستانو دا الجدید راحت مارکیټ دی چې د شپې دخوا د کندهار ښار ښکلا څو چنده ده ورسره ښه خوند کوي زه به تاسو سره نږدې یم کوم یو څه دا د کندهار د موبایلانو د کمپیوټرانو ډېر ښایسته او ښکلی مارکیټ دی تاسې کتلی شئ په ویډیو کې د شپې دخوا نو ډېره ښه نمایه ور جوړه کړې ده ښه خوند کوي دا نو بس خاص د چوک مدد پر دا چوک باندې چې شهیدان چوک طرف ته ځې راحت الجدید مارکیټ دی نو دغه دا پسې ځو د خیره سره چې تر کومه ځایه رسېږو دا ښه ښایستې میوې مالټې او انارونه دا دوستانو په ژمي کې هم اوس انار پیدا کېږي دا هغې دوکاندار دی دوستانو دا شان پیژنئ دا چابک څه ګرانه تاسو دې تر سوي زغلو دا شان پیژنئ دوستانو دا چیشکې چې دې ته وښه اشارې زه تا ته کیمره در واړم دا چیشکې اشارې او دا په صافه لاس کې چیشکې هغه چې دي بغی دا خرڅ دا دانه په څو دي دغه دانه په 100 افغانۍ په 100 افغانۍ دي افغانۍ بیا په څو دي 50 افغانۍ دوستانو دا بیا د شپې د خوا څخه راوځي دغه شان خرڅېږي چې دغه اشارې چې دي زما په لاس کې شي او زه تاسو ته خوند ښکاره کړم دا په 100 افغانۍ ښایسته د کوچنیانو لپاره ښه خوند هم کوي کوم دا بیا یې وخت رانیوله د خیر سره بس پر دا لاره باندې خرڅېږي او کوچنیانو ساعت هم ورباندې تېرېږي او بل د ده سره بغیانې ورسره دي زه ښکاره کړم یا ښه ښایستې بغیانې ورسره دي زه به د شان بېرته ورکړم بخښه کوه نو دا مې در باندې ولیدله دوستانو که مو بیا چیرې دغه کوله ښار دی نو د شپې تر ډېره پورې باره بند دي دوکانونه ډېر بند دي ډېر کم ځایونه یې چې خلاص نو تاسو راسره اوسئ چې ځو او دغه چې دی دوستانو فریش دی په دا کې ګوره چیش خرڅېږي بریاني او دا شان میان پکښې کې دا نوی ځای لږ چې راوتلی دی ما در اوسه نه و لیدلی فریش دی یعنې تازه ورځ خدای دې وکړي چې معنا مې صحیح کړي نو ښه خوند کوي کندهار ښار د شپې د شپې نو دوستانو ښار ډېر نه خلاص ډېری دوکانونه بند دي او د ورځې نو بیا ښار خلاص چې ماښام لمونځونه وسي بلا خلک مازدیګر لمونځ وڅخه وروسته بلا وینا ځي سره نو تاسې راسره اوسئ د خیره سره خدای وکړي چې غالمغال ډېر نه وي او زما اواز په درست ډول تر تاسې پورې ورسېږي زه به کوښښ وکړم چې هوایي پته هم پورته سم خو هغه بیا رڼا یې نشته دونه ډېره رڼا نه ده ښه خوند به وکړي که به نه وکړي نو کابل بانک پر چوک شهیدان چوک ته بیا یو څه رڼا یې او څه څه بخته خدای دې وکړي چې شهیدان چوک ته شپې ولګېږي
او که نه لګېدی د خیره سره بیا به نو انسانو ټوله د بوټو دوکانونه دي بوټونه دي او همدارنګه تر څنګ چمپلانو دا شیان بیا په دا طرف کې خرڅېږي دا نو بس د پیر مولوي صاحب د جامع مخ دی ګورئ پیر مولوي صاحب جامع په دې طرف کې ده هغه د پیر مولوي صاحب جامع تاسو به مو وایئ چې څومره ډېر کیمره مخ ته نیولې ده ښار بند دی ما چې ښار خلاص دی نو زه بیا هم د ځانه څخه ایسته کړم ښه خورما وی کوپړه کیلې و همدا شیان یو تر بله سره خرڅېږي زه هم راورسېدم د توپخانې سړک ته بیا یوه لاره توپخانې څخه راوتلې ده او هغه بله لاره بیا بېرته پسې ورننوتلې ده نو زه به د موټر څخه دا ایستم چې ووینوئ هوا دوستانو باران داسې پرون د وړمه ورځ باران شوی دی تاسو ته به د ښار هوا در معلومېږي د سړکان بره دغه د لوړ ګرځم راسي د اوبو سره بره سړکان دوړه کوي چې سړکان وچ سي نو بیا یې دوړه کوي دوړه چې کوي نو بیا خراب وي بره د سړي په ستورو کې هم لویږي او تر څنګ یې نو دغه کېږي دا هوایي پل دی زه به نه ورخېږم ځکه چې ما یې ورځ تاسو ته د ورځې د ښکاره کړي دي نو نن چې وخېږم هم داسې خوب دی ویډیو در وړې څخه شاید خوند ونه کړي نو د خیره سره زه به د عینکې باندې په سترګو کوم چې دا د دوړو څخه یو څه محافظ سم نو والا به د خیره سره دا نو بیا دلته په دا کونج کې د چرګانو قصابي او دا یوه دنه ښه ډکه د ترکاریجاتو لړۍ ترکاري او هر شی مې پکښې پیدا کېږي یعنې تاسو کولی شئ د کوره ترکاري سامان پر یوه ځای باندې ترلاسه کړي نو د خیره سره ښار چې دی هغه د شپې تر ډېره پورې بند دی نو هغه د سسته بخته شیدانو چوک هم لګېږي نو هغه به د خیره سره ښه خوند وکړي چې د ښکاره یې کړم که ژوندی ومه تر هغه ځایه پورې انشاءالله نه به مو کېږم داسې ژر دوستان هلته یو ځای دی ما تاسو ته یو وخت ښکاره کړی و اکواریم دغه ځای د ورځې مې د ښکاره کړی و هغه ورځ بیا یې برق پر ولاړی اوس به بیا زه ورسمه نیکې نیکې مایان که په مخه راغله هغه به د ښکاره کړم ما یو ورځ تاسو د ښکاره کړی و اوس بیا د شپې د ښکاره کړم ګروپان یې لګېږي ګرده سلام علیکم نو که د نومونو لیدونکو تاسې د ورځې زما سره دغه ځای لیدلی و یو ورځ که ستاسې په یاد یې چیرې هغه پلا ګروپان نه و چې دا دې نو شپه ده ښه ګروپان لګېدلي دي دا به د خیره سره اول بیا داسې ته ښکاره کړو بیا به وروسته دا مایان جلا جلا تاسې ته ښکاره کړو دا نو ښه ښایسته دا دې بله ورځ مې ښکاره کړي دي بله ورځ راغلم و نو ما چې نوي نوي شیان راغلي خیر خو دا یو جالبه مایې دي نو دوستانو دا مایان دي انشاءالله چې هم تاسو په فاتر بلاک کې لیدلي را سره ما ځینې وغوښتل چې د شپې یو وارې بیا تاسې ته ښکاره کړم ښه ښایسته ښایسته کوچني کوچني او غټ غټ مایان دا څومره ښایسته مایان دي ستاسې د کورو دپاره دلته هم دا دي سته ښه ښایسته ښایسته مایان بیا که م د کور لپاره غوښتنه چې کور ته یوسئ او یا مثلا دا ته ګوره څخته ځغلې چیرې ځغلې نه دي پرېږدم دوستانو اکواریم بیا را سره ولیدي دا یو وخت ما تاسو ته مخکې د ښکاره کړی وای نکې ما په جواب کړلی چې نکې دغه و دوړې وې سړی ښه دوی نکې نور نه یې نکې په ښایسته هم باندې هم سمه او نکې به د سترګو محافظت هم سوی نو تاسې دوستانو زه ډېر مصروفه یم ښه تاسې به وایاست تاسې ولې بلاګونه ډېر نه جوړوئ ځینې دوستان کمنټونه کوي چې بلاګونه جوړ کړه بلاګونه جوړ کړه تاسې دعاوې کوئ د خیره سره چې زه لږ سره فارغه سمه ټول افغانستان در باندې وینم ټول افغانستان که زه ژوندی وم او حالات زمینه مساعده وه افغانستان به تاسې ټوله وینم داسې ولسوالي په ولسوالي به یې ورځ در باندې وینم د خیره اوس مهال راورسېدلم د اعتماد چوک ته یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو په اصطلاح باندې د امام بارې چوک دی دا د امام بارې سړک دی چې
هغې خوا ته نوي سړک وي مبرې ته تللی دي او دا بیا نو ساده پسې تللی دي شهیدانو چوک ته زما خو نو ټارګټ دی توکل پلازا د سرک صاحب صبح ته ورځم سرک صاحب ته مې نن غرمه وویله مال پر 3 بجې باندې پر 4 بجې باندې راسه چې ولاړ شو یو خوا ته هغه زه نه یم فارغه نو سرک صاحب نه و فارغه اوس مال زه پسې درځم د خیره سره داسې دوړې چې دوستانو نفس مې وختې زما خپله نو دا باران چې اوس بیا په ښار کې ډېرې دوړې هغه په دې خاطر باندې مخکې مې هم وویله هغه لوړې خاورې راشواسې د دې باره پر سړکانو پرتې چې موټر وشی پر تېرېږي هغه نو دوړې ټینګې او شهیدانو چوک هم دوستانو که تاسو ته چیرې معلومېږي هغه دې لګېږي نو اشارې مشارې سره فعاله دي خیر سره د ښه بخته چې تاسو بیا راسره ووینئ نو په دا دوړو کې زه پر خپله کیمره بیریږم دوستان دا دونه حساسه ده د دوړو ضد نه ده نو زه ولا چې کله کله داسې هوا سره خوب یې وری نه راباسم نن مې بس راویستل چې ته راځه پروا نه کوې ولاګ ورباندې جوړ کړه ډېر لیوني خوشحاله نو تاسو ته خوب در معلومېږي چې څونه خوب دی زه د شهیدانو چوک سره داسې په 200 متري کې یم بیا هم ګورې چوک سم نه معلومېږي دا ځکه چې دوړې دي خوب دي او دا نو هغه خوب دی چې پر سړکانو پروت دی تاسې وګورئ دوستانو یو خو موږ دونه خدای د انسان په خلاص کړي یو دوکان هم دلې ورته راجر کوو کاغذان هم دلې غورځوو دغه طرف ټوله د موټر د ډیکوریشن سامانه ځایونه دي نو چې کار کوي بالا د لبس راغورځي ته ګوره سیکل دې دغونې وزغلوي زه مجبور یم چې دغه طرف ته ځینې راواړم ځکه چې دوړې روانې وکړلې نو انصاف زموږ بیخي دوستانو هرات بازار ته راورسېدم او دا هرات بازار لاره ده او دغه دی شهیدانو چوک نو د شپې د خوا ډېر ښه خوند کوي دوستانو تاسې ورته ګورئ زه ورته راورسېدم د خیره سره او تاسې لیدلی سئ چې په ښار کې څومره رش دي بلا خلک ګرده ځي کورو ته روان دي یو بلې خوا ته زه به تاسو ته مې شهیدانو چوک د ښکاره کوي د خیره سره د هغې څه به پسې ولاړ سم زه به داسې وکړم چې بل لاس ته به واوړم هغه لاس ته به واوړم د هغو به تاسو ته شهیدانو چوک ښه سم خوندور د ښکاره کړم خو نو او زه تر اوسه پورې لوړ نه یم راغلی دوستانو یو ورځ به بیا د خیره سره لوړ هم ورځم هغه به نو د سهار په وخت کې ورځم ځکه چې د سهار د خوا ښه خوند کوي نو دا مې راسره ولیدي پر دې طرف کې چې شته په دې طرف کې نو بیا سیال روغتون دي سیال معالجوي روغتون دي نو دا هم راسره وګورئ نو دا چې مو دغه دا پسې ولاړلاست باره به پسې ولاړ سو کابل بانک چوک ته چې هلته څه کیسې دي د سرک صاحب پر ځای باندې باران نو دې خوا ته تکه توره شپه ده شی نه معلومېږي دغه پر انګریزي سبک باندې جوړ ښایسته تعمیر دی ګورئ څومره خوند کوي د شپې د خوا تاسو ورته ګورئ دوستانو داسې جلا عشقي ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی واقعیت هم ښه خوند کوي داسې هېڅ لوحه ووحه یې نشته ما ته هم نه رامعلومېږي چې شي روغتون دی بل شی دی ځکه چې زه معلومات نه لرم او په یو شي چې معلومات نه لرې له ځانه څخه به تبصره نه پر کوم داسې نه بیا دغه کیسه چې دا اوس چش دی وروره دی څه وایي نو دا و هغه ځای او دغه بل نو بیا کندهار موبایل سنټر دی چې اوس بند دی پخوا به ډېر پرې خلاصوئ اوس دا دی بند سوی دی نو تاسو راسره پاته اوسئ چې نورې څه کیسې پېښېږي دوستانو کابل بانک چوک ته راورسېدم او سرک صاحب داسې خوند کوي لکه تښتي چې څه پې لږ خلاص کړی دی او داسې خوند کوي لکه تښتي چې ګورې دا دی سطح یې په لاس کې دی او پر تښتېدو دی سلام علیکم
تښتې دا اجرا ولا سمې صاحب ستړي دوستان د مال څه بلې خلاص کړي دي لکه تښتې څنګه شکر شی جوړه په خیره سلامت دوستانو دغه دی خلاص کړی مازګر زما سره ژمنه کړې و درځم مګر رانغلی نو کوم کا هیڅ نه دی پاته خلاص کړی ها دا پلاس پایا مې پلاس دا خو د رشاګو خلاص کړی دي نو دا ولې دا اوس ته سوپ ته راغلم او ما ویل چې زه سوپ خورم ډېر هم پخ کړی و بس د دوستانو یې کور ودا نه یم چې دا نور روزو لکه چې ډېره پښتنه ځانونه چې دا زما په خیر تمام شو سوپ خلاص کړی دي دوستانو سره صاحب سوپ خلاص کړی دي خو نو جوس خوسته دا زما د انډیوال او د سرک صاحب د همسایه د سوپ البته د جوسو جوړی ده او دا نصرت خان خان ما څخه څه خبر دی دوستانو ښه ښایسته د کیلې د مالټې د ام بل چیز ته نصرته دا دغه میوې چې تاسې وینئ دوستانو دا شان شته نو د خیر سره کوم بیا سوپ دا لکه نن چې خلاص شوی و میوو ته هم راتللی شي میوې هم خوړلی شي او جوس یې هم خوړلی شي نو سوپ ښې خلاص کړی و اوس پر موټرسایکل مال بېرته ما در چې کومه ته ورسو زما موټرسایکل هلته ولاړ دي او اوس یې پر موټرسایکل دغونه سامان راخیستی دي چې بالا بد خوند کړي نو لکه بیا د بیا ډېره ما سړی چې وایي پر خره ناست یم داره کمر ناست یم نو اوس به بېرته دی ما پر موټرسایکل در چې کومه ته پورې ورسوي ځکه چې سوپ یې خلاص کړی و او زه به د دې خوا بیا یوازې ستاسو شیدان چوک ته ښکاره کړم بره بېرته ولاړ شو نو اوس هم پر دا موټرسایکل یې پښې دغسې نیولي دي نه دی لکه هغه سړی چې پر دغه داسې ناست نو بېرته شیدان چوک ته راورسېدم د دغه څرک صاحب د لاسه ځکه چې دغه یې کوي زما څخه یې سوپ خلاص کړی و نو زه اوس مجبوره یم چې دی به ما پر موټرسایکل دی مجبوره دی چې ما پر موټرسایکل بېرته رسوي دا شیدان چوک دی زه بېرته ځینې تللی د چوک میدان په خوا باندې او دغه ډیجیټل سکرین خو نو وینئ دوستانو دوستانو زه یې بېرته چوک میدان ته راورسولم د خیره سره کور یې ودان کور یې بیا بېرته په جنه ودان چې سوپ یې خلاص کړی و نو خدای جوړ چې پروګرام به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي دوستانو دا دی چوک میدان چې یې بېرته راورسوم بالا به د خیره سره زه بېرته ولاړ شم خپل موټرسایکل به را روان کړم ځکه چې او د چوک میدان دغه کونج هم وړې دا کونج وړې درځه ما موټرسایکل په حالات دا کونج وړې د خیره سره دوستان ګوره مارکېټ یې خالي کړی دی دا چوک به دلته ښه پراخ او غټ جوړ کړي دا یې تر نانوایي پورې راورسولم بالا دوستانو دوړې خو نو وینئ چې وریښتان مې څه رقم سوله ټینګې دوړې وې وریښتانو دوستانو زما د خیرن سوي دي چې د ښکاره کوم داسې دوړې داسې پکښې ولاړ دي چېشتې بیا ووایه دا خبره ورته وکړه دوستانو وریښتانو زما خیرن سوي دي داسې سوي دي چې داسې مټ داسې پکښې پروت دی د ده وریښتان د رښتیاګو خیرن سوي دي دوستانو دغه یې ویلی ول ده یو چا چې شي ښي د چې شي دي نو دوستانو ډېر لنډ او کوچنی بلاګ و دا چې کندهار ښار مو د شپې راسره لیدلی خو بدبختانه ډېرې دوړې وې نو زه پارکینګ ته ورشواسم پارکینګ کې به د خیره سره موټرسایکل ما دې راپورته کړي ترنګ صاحب دا زموږ د مارکېټ د دفتر پارکینګ دی دوستانو زما موټرسایکل دلې ولاړ دی زه به خپل موټرسایکل را روان کړم رب پسې ولاړ شم کور ته سلام علیکم هغه صاحب ستړي مه شه هره ورځ به په ویډیو نه کوې ویډیو نه کوې دا د ویډیو کې مې درسره راوستی دا هغه صاحب دی زموږ د پارکینګ مشر دی او ډېر ښه سړی دی دا یې کارټونه دي زما کارټ به زه ورکړم زما څو نمبر کارټ دی هغه صاحب یا شل دی څه در وسوه چیش خورې هغه صاحب کیک راکړه لږ کیک راکړه
دا دی دا زما شل نمبر کارت دی دا واخه هغه صاحب زه به دلته په خپل ځای کښېږدم او دا مې د مشکله کلي ده دا دی هغه صاحب مبارک کیک راکړي زه به کیک وخورم ما موسیقل چیرې اوس ولاړ دي ډېره مننه هغه صاحب د خدای په امان دوستانو خوله مې ډکه ډکه کېږي موسیقل مې دی دلته ولاړ دی زه به دا راوباسم د خیر سره تاسو ته دوستانو ښه شپه غواړم تاسو ته دوستانو ښه وخت غواړم تر بیا چې حاضرېږم په خدای وسپارم ښې چارې